السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو لیدونکو، نن زه راغلی یم د یو ښاغلي ورور سره مرکه لرم چې تاسو د هغه حال ووینئ او د هغه د حال ځان خبر کړئ، تر څو چې موږ داسې افغانان مظلوم او بېچاره ملګري لرو او په دې وطن کې داسې مظلومانو سره موږ تاسو همدردي او همکاري وکړو. نو راځئ د ده نه خپله او د ده په خپل غږ باندې دغه مرکه در سره واورئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور جانه ځان یې راته معرفي کړه. مننه مخکې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نوم مې وطنجار ده، د غوربند د سیاګرد ولسوالۍ د تمجار د درې څخه یم. چې داسې یو مشکلات نه، خو ډېر زیات مشکلات نه دي. خدای دې یو لاس بل لاس ته نه محتاجه کوي. یو داسې مظلومه بیچاره یم او ملا مې ماته شوې ده او د دوه پښو او لاسه معیوبه یم. تکلیفونه مې زیات دي. پرته د الله پاک نه څوک نه لرم چې څوک ما سره مرسته کومک وکړي او هر څوک ما سره مرسته کومک کوي. نو خدای پاک دې په دنیا او آخرت کې کامیابه سرفرازه ولري، هر ځای کې اوسېږي. خدای پاک دې دنیا او آخرت ورته روښانه کړي. نو څه چې د الله پاک رضا ده، دا به د الله پاک د طرفه وي. دا مریضیانې دا مشکلاتونه به صبر به کوو الله پاک ته. نو قدرمنو ورور، الله پاک دې تا ته اجرونه درکړي او الله پاک انشاءالله دې به دا درکوي. دا مریضي ته د کله نه پېښه شوې ده؟ مریضي تقریبا مریضیانې خو زیاتې دي. داسې یوه مریضي راته پېښه وه چې 10 کاله مخکې داسې یوه حمله راباندې راتله. غورځېدلم، په ځان نه پوهېدلم چې هسې او دوه نیم کاله کېږي چې ملا مې ماته شوې. داسې حمله راباندې راغله، 2 منزلونه لاندې ولوېدمه، ملا مې ماته شوه. اوس د 2 پښو نه شوټمه، ګرځېدی نه شم. لاس مې هم دغسې معیوب. خپله شخصي غوښتنه د امارت د مشرانو څخه څه ده؟ شخصي غوښتنه یې ترې وکړه، مشرانو ته څه پیغام لرئ، څه غوښتنه یې ترې کوي چې هغوی تا سره څه کومک وکړي، شعر سره وکړي؟ داسې غوښتنه ده چې موږ خو پرته د الله پاک نه، پرته دغه دوستانو نه څوک نه لرو چې دا ما غوندې زیات یوازې زه خپله مظلومه نه یم. ما غوندې ډېر مظلومه بیچاره دي چې صرف د شپې لري او د ورځې نه لري. داسې کومکونه وشي ورسره، مرستې وشي، کار نشته، بار نشته او خدای دې یو لاس بل لاس ته نه محتاجه کوي. نو خدای پاک خیر درکړي، ارامه کامیابه سرفرازه اوسېږئ. بس مننه، خیر اوسئ، سلامت اوسئ ورور. خوشحاله کامیابه اوسئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ښاغلي ورور مرکه او خبرې واورېدلې. ډېر په مظلومیت حالات کې واقع دی. یقینا راځئ چې لاسونه سره یو کړو او د داسې مظلومانو سره همکاري وکړو، تر څو د زموږ او ستاسې هدف دا دی چې د مظلومانو بېچاره کسان په خپو ولاړ کړو او ودرو، تر څو هغوی حرکت وکړي او د یو بل مقابل یعنې خپل همزولو سره او ځوانانو سره وګرځېږي او خپل مشکلات خلاص شي. ستاسو څخه مننه کوم. زه نجم الله مخلص.